بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. ما یو څو ورځې مخکې تاسو ته ویلي چې ان شاء الله مونږ به د انګلیش نیوز پیپر چې کوم وي هغه به شروع کوو. مونږ چې په هغې کې به د ډان نیوز، بی بی سی او دغه شانتي الجزیره، دغه شانتي چې څومره هم انګلیش نیوز پیپرز وي نو هغه به ان شاء الله مونږ شروع کوو. په دې کې چې کوم اهم آرټیکل راغلی وي، چا چې پکې یو ښه کالم لیکلی وي، ډېر اهم کالم وي، او یا چېرته یو ډېر خاص خبر راغلی وي نو د هغې په باره کې به انشاءالله مونږه لیسنز شروع کوو. د هغې به مونږه په انګلیش کې ترجمه کوو. دلته کې یو څو خبرې زه په اوله کې کول غواړم، او هغه دا دی چې زمونږه د دې لیسنز مقصد صرف او صرف د دې نه انګلیش زده کول دی چې مونږ بیا اخبار په خپله باندې لوستلی شو. دا زمونږه مین مقصد دی. مونږ به په دې کې هیڅ قسم د خپل اړخ نه سیاسي خبرې اترې نه کوو، ځکه چې په دې کې به ځینې کالمز او ځینې آرټیکلز به داسې راځي یا داسې خبر به پکې راځي چې هغه به چېرته د یوې سیاسي پارټۍ خلاف وي او د یوې په حق کې به وي. زمونږ د هغې سره هیڅ کار نشته را. څنګه چې ما تاسو ته وویله چې زمونږ مقصد صرف او صرف انګلیش زده کول دی. او بله خبره دا ده چې څومره هم دا آرټیکلز وي او کالمز وي، دا چې چا لیکلی وي، کم چې کالم نګار وي، چا چې دا کالم لیکلی وي، دا د هغه خپل ذاتي رای وي، دا د هغه پرسنل اوپینین وي، او د هغه پرسنل اوپینین د چا خلاف هم کېدی شي، د چا په حق کې هم کېدی شي. خو ضروري نه ده چې د هغه هر خبره دی صحیح وي او هر خبره دی رښتیا وي او هر خبره دی هم هغه شانتي وي څنګه چې هغه سوچ کوي، څنګه چې هغه لیکلی وي. صحیح ده. او بل چې کله تاسو کالم وګورئ نو په هغې باندې چې تاسو بیا کمنټ کوئ نو په هغې کې هم احتیاط پکار دی، په سوچ سمجھ باندې کمنټ پکار دی. صحیح ده. ځکه چې د هغې نه مونږ سیاسي جګړه جوړول نه غواړو، مونږ د هغې نه صرف او صرف انګلیش زده کوو. او یو اخیری خبره دا ده چې دا کالم چې کوم وي دا اکثر ډیر زیات اوږد وي، نو کله چې زه بیا د هغې ترجمه کوم او بیا په هغې کې د اهم ټکو وضاحت کوم نو دا خبره بیا ډیره زیاته اوږدیږي. نو زه به کوشش کوم چې یو کالم چې کوم دی هغه یا په 3 یا 4 پارټسو کې مونږ کمپلیټ کو. نو چې څوک اولنې پارټ د دې کالم وګوري نو د دې کالم په باره کې خپل رای تر هغه وخته پورې مه قایموئ، ځکه چې تر څو پورې کالم مکمل شوی نه وي نو هغه ټوله خاکه زمونږ مخې ته نه راځي. نو په دې کې ځینې کالمز داسې وي چې هغه په اوله کې یو شانتي وي، او کله چې بیا ورو هغه کالم اخیری سر ته رسي نو قصه بیا ټوله بدله وي. صحیح ده. نو خپل رای به په اولنی پارټ باندې نه قایموئ تر څو پورې چې دا ټول کالم مکمل شوی نه وي. او دغه شانتي په هر یو ویډیو کې به زه د دې کالم او یاد کوم چې دا خبر مونږه ډسکس کوو، به د هغې به زه تاسو له لینک در کوم، که په فیسبوک باندې وي نو په کمنټس کې به شیر کوم، او که په یوټیوب باندې وي هلته کې به په ډسکرپشن کې به زه د هغې لینک ورکوم، او تاسو ته به زه وایم چې دا کالم ما د کوم ځای نه راغستی دی. نو تاسو بیا په خپله باندې هم هغه لینک ته تللی شئ او تاسو دا کالم په خپله باندې هم لوستلی شئ، او دا به ستاسو دپاره ډېره ښه وي چې تاسو کله ټول لیسن کمپلیټ کړئ د یو کالم په باره کې، او بیا تاسو هغه کالم کولاو کړئ او صرف په انګلیش کې په خپله باندې ولولئ، نو تاسو ته به پته ولګي چې تاسو اوس دا په خپله باندې لوستلی شئ او که نه. ښه، نو دا یو څو اهم خبرې وې. اوس راځو مونږ خپل کالم له. زمونږ چې کوم نننی کالم به مونږ وایو نو دا دی د ډان نیوز یو کالم دی. دا زاهد حسین صاحب دا یو جرنلست دی، په ډان نیوز کې د ډېر وخت نه کالم لیکي، خپل اوپینین خپل رای ورکوي هلته کې. نو دا به انشاءالله مونږ نن سټډي کوو. دا کالم دی د 31 مئی 2023، 31 مئی 2023 کالم دی. دا په 31 مئی 2023 کې په ډان نیوز اخبار کې شایع شوی دی. د دې لینک به انشاءالله تاسو سره شیر کوم. دا د زاهد حسین صاحب دا کالم لیکلی دی. نو راځئ مونږ خپل نننی لیسن شروع کوو. د دې کالم نوم د زاهد حسین صاحب ورکړی دی گیم آف پولیټیکل انجینیرنګ. گیم خو لوبه ده، پولیټیکل انجینیرنګ ویلی کېږي سیاسي انجینیرنګ ته. انجینیرنګ څه وي؟ انجینیرنګ دې ته ویلی کېږي چې یو کس انجینیر وي، هغه اول نقشه جوړه کړي او بیا ووایي چې دا یو کمره به دلته جوړېږي، دا کار به داسې کېږي، دا کار به داسې کېږي، پوره یو پلان جوړ کړي، یو منصوبه جوړه کړي. پولیټیکل انجینیرنګ مطلب به دا راځي چې سیاسي انجینیرنګ په پاکستان کې خاص کر تاسو ته پته وي چې نن سبا کم حالات دي، نو په هغې کې سیاسي انجینیرنګ روان دی چې ځینې خلک یو پارټي پرېږدي، بلې پارټۍ ته ځي، څوک یو ګروپ جوین کوي، څوک بل ګروپ جوین کوي، نو دغې ته ویلی کېږي پولیټیکل انجینیرنګ. نو گیم آف پولیټیکل انجینیرنګ مطلب به راځي د سیاسي انجینیرنګ لوبه. دوی د خپل کالم آغاز داسې کوي چې they all appeared to be reading from the same script. دا ټول داسې ښکارېږي چې د یو شانتي سکرپټ نه لوستل کوي. appeared مطلب دا دی چې هغوی داسې ظاهره شوله، داسې ښکاره شوله.
او سکرپټ ویل کېږي کله چې څوک یو فلم یا ډرامه جوړوي نو هغوی هغه ټول ډایلاګز لیکلی چې زه به دا خبره کوم داسې به دا موږ دا خبره کوو دغې ته سکرپټ ویل کېږي. نو زاهد حسین صاحب دا وایي چې دا ټول داسې ښکاري چې د یو شانتې سکرپټ نه لګیا دي او لوستل کوي ریډینګ کوي. As they renounced their affiliation with the PTI څنګه چې دوی د پی ټی آی سره خپل وابستګي خپل تړاو پرېږدي. ریناونسډ ویل کېږي پرېښودلو ته، په اردو کې به راځي ترک کرنا، پرېښودل، او افیلیشن ویل کېږي تړاو ته، په اردو کې به راځي وابستګي. وابستګي ویل کېږي چې د چا سره د چا سره تعلق وي. نو د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې زاهد حسین صاحب وایي چې د پی ټی آی سره کم خلک خپل وابستګي خپل تړاو پرېږدي نو داسې ښکاري چې هغه ټول خلک د یو شانتې سکرپټ نه لګیایي او لوستل کوي. They left in droves هغوی د ګروپ په شکل کې لاړله. droves ویل کېږي د انسانانو یا د ځناورانو یو غټ ګروپ ته چې هغه د یو ځای نه بل طرف ته لاړ شي، د یو اړخ نه بل اړخ ته په جمع باندې لاړ شي، دې ته droves ویل کېږي. They left in droves هغوی په جمع باندې لاړله، مطلب به دا راځي. صحیح ده. Many of them had occupied senior positions in the party and in government. ډیر خلک په دې کې داسې وو چې هغوی په دې پارټۍ کې په غټو غټو عهدو باندې وو. occupied senior positions in the party په پارټۍ کې د پی ټی آی خبره کېږي، په دې ټیم کې په پی ټی آی کې هغوی په غټو غټو عهدو باندې وو، په اوچتو اوچتو عهدو باندې وو. occupied ویل کېږي چې په هغې باندې قبضه کړې وه. in the party په پارټۍ کې and in government او په government کې هم. د government نه مراد دلته کې د پی ټی آی چې کم تیر شوی حکومت و د هغې خبره کېږي چې په دغې کسانو کې کومو کسانو چې په جمع باندې د ګروپ په شکل کې پی ټی آی پرېښودله، په دې کې داسې کسان هم شامل وو چې هغوی په پارټۍ کې په غټو غټو عهدو باندې وو، او یا په تیر شوي د پی ټی آی چې کوم حکومت و په هغې کې هم په غټو غټو پوزیشنونو باندې په غټو غټو عهدو باندې وو، یعنی څوک پکې مشیران وو، څوک پکې وزیران وو، نو هغه خلک هم په دې کې شامل وو. Just a few days in detention seemed to have broken them. د یو څو ورځو د جیل تیرولو نه داسې ښکاري چې هغوی مات شوله. ډیټنشن ویل کېږي څوک نیول، څوک قید کول، څوک گرفتارول، په اردو کې به راځي حراست، څوک په حراست کې اغستل. seemed to have broken them داسې ښکاري چې هغوی مات شوله، یعنی د هغوی حوصله ماته شوله. په جیل کې د یو څو ورځو د تیرولو په وجه باندې د هغوی حوصله ماته شوله. په اسانو الفاظو کې باید دا مطلب راځي. it produced a domino effect دی یو ډامینو افیکټ پیدا کړلو. پروډیوس ویل کېږي پیدا کولو ته. ډامینو ویل کېږي تاسو که خیال کړی وي په ویډیوز کې به تاسو کتلی وي اکثر خلک هغه ډېر شی څیزونه دغه شانتي واړه واړه پیسونه هغه د پلاستیک هم کېدی شي، د لرګي هم کېدی شي، هغه دغه شانتي خلک په قطار باندې د یو بل سره نږدې نږدې ودرئ که نه، او خلک چې اکثر یو راوغورځئ نو بیا هغه یو بل راوغورځئ او بل راوغورځئ او دغه شانتي په قطار باندې هغه ټول څیزونه ټول په یو ځای باندې راوغورځېږي، هغه څیزونو ته ویل کېږي ډامینو. so it produced a domino effect نو دی یو ډامینو اثر پیدا کړلو. with a mass exodus of the second and third tier leadership. mass exodus ویل کېږي، exodus ویل کېږي وتلو ته، صحیح ده، خروج ته، په اردو کې ورته خروج ویل کېږي، په پښتو کې ورته هم خروج ویل کېږي. خروج مطلب وتل. ماس ویل کېږي په غټې پیمانې سره. نو with a mass exodus of the second and third tier leadership. second او third tier leadership مطلب به راځي د دویمې او د درېمې درجې. tier ویل کېږي درجې ته، او leadership خو leadership دی. د دویمې او درېمې درجې leadership چې کوم دا په غټې پیمانې باندې خروج وشو نو دی په اصل کې یو ډامینو افیکټ پیدا کړلو. نو د ټولې خبرې مطلب دا دی چې دغه دویمې او درېمې درجې خلکو چې په جمع باندې په دومره غټ پیمانې سره پی ټی آی پرېښودل نو د دې سره هغه ډامینو افیکټ، هغه ډامینو اثر پیدا شولو، یعنی ډېرو خلکو په جمع باندې بیا پی ټی آی پرېښودله. some succumbed to intense pressure from the security agencies. ځینو د سکیورټي ایجنسیز د طرف نه د شدید دباو د وجې نه شکست تسلیم کړلو. and the threat of persecution او د زور زبردستی او د سختۍ د دمکیانو په وجه باندې. succumbed مطلب راځي شکست تسلیمول، د یو سړي حوصله ماته شي، صحیح ده. so some succumbed د ځینو حوصله ماته شوله، ځینو شکست تسلیم کړلو، او په څه وجه باندې
intense pressure from the security agencies. The security agencies د طرف نه د شدید دباو د وجینا intense ویل کېږي شدید تا صحیح ده او pressure خو دباو شولو and the threat of persecution او هغوی ته د persecution ویل کېږي ظلم ته ویل کېږي یا په چا باندې سختی کول په چا باندې زور زبردستی کول د هغې threats ورته ورکړی شوي د هغې دھمکیانې ورته ورکړی شوي وي. نو د ټولې خبرې مطلب دا دی چې ځینو خلکو د پارټي د دې وجې نه پرېښودله چې هغوی ته سیکیورټیز ایجنسیز چې کوم دي هغوی ورته ډېر زیاتې شدید دباو یې په هغوی باندې اچولی وو او هغوی ته یې دھمکیانې ورکړي وې. while others jumped ship before the whistle hit the rocks او نورو د دې کښتۍ د کاڼي سره د جنګېدو نه مخکې د دې کښتۍ نه ټوپ وهلی وو. نو دا یو تمثیل دی صحیح ده دا یو مثال ورکړی دی. تاسو که خیال کړی وي غټه کښتۍ وي که نه ویسل ویل کېږي غټې کښتۍ ته او هیټ د راکس دا یو محاوره ده. د دې مطلب دا دی چې تاسو که خیال کړی وي په سمندر کې چې اکثر غټه کښتۍ روانه وي نو سمندر خو ډېر زیات جوور وي کله کله هلته کې یو ډېر غټ کاڼی هم په سمندر کې وي نو چې هغه کښتۍ کله د هغه کاڼي سره وجنګېږي نو هغه کښتۍ زیات تر تباه کېږي. نو دلته کې دوی وایي چې ځینې کسان داسې وو چې د دې کښتۍ دلته کې د دې کښتۍ مطلب پی ټی آی ده. ځینې خلک داسې وو چې د دې کښتۍ د کاڼي سره د جنګېدو نه مخکې د دې نه ټوپ کړلو یعنی دا کمې سختي چې په دې ټیم کې دا کم حالات چې پی ټی آی ته جوړ شوي دي د دې حالاتو د جوړېدو نه مخکې هغوی د دې کښتۍ نه دانګلي وو. هغوی ته پته و چې دغه شانتي سخت حالات به راځي نو هغوی اوله کې خپې وویستلې او وتښتېدله صحیح ده. نو دغه شانتي دی وایي چې while others jumped ship before the whistle hit the rocks. We are witnesses to a process of the dismantling of a party. مونږه گواهان یو د پارټۍ د ختمېدو چې دا کم عمل روان دی. ویټنس ویل کېږي ګواه ته او ویټنسز به د هغې بیا جمع وي بیا پلورل شي او پروسس شو عمل او ډسمنټلینګ ویل کېږي یو څیز تقسیمول یو څیز پرزه کول ډسمنټلینګ. نو دی وایي چې مونږ د دې ګواهان یو چې کم د پارټۍ یعنی د پی ټی آی چې کم د پرزه کېدو د عمل روان دی مونږ د دې ګواهان یو. by the same forces او دا عمل هم هغه طاقتونه کوي هغه خلک یې کوي that had once propped it up چا چې مخکې دا سپورټ کوله. پراپټ ویل کېږي د چا سره کومک کول د چا سره مدد کول. د دې مطلب د خبرې دا دی چې هغه فورسز چا چې مخکې د دوی سره مدد کوو چا چې مطلب دا دا پی ټی آی جوړه کړې وه د پی ټی آی سپورټ یې کوو نن مونږ د دې ګواهان یو چې هم هغه طاقتونه دا پارټي نن پرزه کوي. د ټولو خبرې مطلب دا دی صحیح ده. tension had been building up for quite some time. د دوی په منځ کې چې دا کم ټینشن دی دا کم تناو دی دا کم جګړه ده دا د څه وخت نه بیلډ کېدله د څه وخت نه دا شروع شوې وه او جوړېدله بیلډ کېدله صحیح ده. نو د څه وخت نه for quite some time but the confrontation came to a head after the May 9 attack. خو دا کومه جګړه چې ده confrontation ویل کېږي تصادم ته جګړې ته دا جګړه چې کوم ده دا سر ته ورسېدله یعنی دا یو داسې پیک ته ورسېدله یو داسې حد ته ورسېدله after the May 9 attack د 9 مې د هغه حملې نه پس on the citadel by enraged PTI supporters په مضبوطی قلا باندې چې د پی ټی آی چې کم غوسناک په غوسه کې چې کم د پی ټی آی سپورټرز وو هغوی چې کومه حمله کړې وه. انریج ویل کېږي چې څوک د غوسې نه ډک وي که نه په چا کې سم نفرت راغلی وي او غوسه یې څوک وو. انریجډ پی ټی آی سپورټرز د پی ټی آی هغه سپورټرز کم چې په غوسه کې وو په هغه ټایم کې یعنی د هغه خبرې ذکر کېږي کله چې عمران خان نیولی وو نو خلک بیا د غوسې نه راووتله او پروټیسټ یې کوو. د هغه خبرې ذکر کوي چې د پی ټی آی چې کم هغه غوسناکو خلکو په یو مضبوطی قلا باندې حمله کړې وه. سیټاډل ویل کېږي یو مضبوطی قلعه ته. دلته کې د هغه قلا نه مراد چې کوم دی هغه د کور کمانډر هاوس او یا په جی ایچ کیو باندې چې کوم حمله شوې وه نو هغه مطلب یې دلته کې صحیح ده. نو د ټولې خبرې مطلب دا دی چې د دې پی ټی آی او د اسټابلیشمنټ چې کومه دا جګړه وه نو دا خپل پیک ته هله ورسېدله کله چې په 9 مې باندې د پی ټی آی د غوسې نه ډکو سپورټرانو په کور کمانډر هاوس باندې او په جی ایچ کیو باندې حمله کړې وه. The empire struck back with a ferocity not seen in recent time. The empire ویل کېږي یو سلطنت ته
او دلته کې د دې نه مراد د اسټابلیشمنت او کم چې یا حکومت وقت نو هغوی په دې باندې سټرک بیک، هغوی په دې باندې جوابي حمله وکړله، سټرک بیک with a ferocity. او دا حمله هغوی څنګه وکړله؟ په ډیر زیاته وحشیانه طریقې سره، یعنی په هغې کې ډیر زیات زور او زبردستی او ferocity ویل کېږي په اردو کې به د دې لپاره راځي درندګي، یا ورته تاسو وحشیانه هم ویلی شئ، ډېر په خوفناکه او په یرونکې طریقې سره چې کوم دی په هغوی باندې جوابي حمله وکړله. not seen in recent times. او داسې په دې تیر شوي اوسني وختونو کې داسې کله هم مونږ نه دي لیدلي، یعنی په دوی باندې چې کم په سختۍ سره هغوی جوابي حمله وکړله په دې پی ټي آی باندې، نو دغه شانتې سختي مونږ په دې تیر شوي وختونو کې په ماضي کې په دې لنډ تیر شوي وخت کې مونږ نه دي لیدلي. recent times ویل کېږي کم وخت چې اوس تیر شوی وي. the party simply buckled under. پارټي ډېره یعنی صفا خبرداره چې پارټي ډېره زیاته لاندې لاړله. buckled under ویل کېږي چې سړی مطلب ښکته شي، سر د سړي ښکته شي او مطلب حوصلې د خلکو ماتې شي، پارټي لاندې لاړله، د دې خبرې دا مطلب دی. عمران خان grossly miscalculated the cost of taking on the powerful establishment. عمران خان په دې طاقتور اسټابلیشمنټ باندې د ورتلو دا ډیره مجموعي طور ډیره غلطه اندازه لګولې وه، غلط حساب کتاب یې لګولی و. ګراسلی ویل کېږي مجموعي طور په جمع سره، مس کیلکولیټډ غلط حساب کتاب کول، غلطه اندازه لګول، او د کاسټ آف taking on the powerful establishment. cost ویل کېږي په دې سنس کې به راځي چې یعنی د دې به مونږ ته څه قیمت میلاویږي، دا به مونږ ته څومره ګرانه پرېوځي، نو د دې عمران خان ډېره غلط اندازه لګولې وه. taking on the powerful establishment، taking on هم دې ته ویل کېږي په چا باندې ډاډه ورتلل، صحیح ده. نو عمران خان چې په دې اسټابلیشمنټ باندې داسې ډاډه ورغلی و، نو د دې هغه غلط اندازه لګولې وه چې د دې به موږ ته څه ریسپانس راځي، د دې به موږ ته څه جواب میلاویږي، نو د هغه غلطه اندازه لګولې وه، غلط حساب کتاب یې لګولی و. the party may not be over yet. پارټي کېدی شي چې اوس ختمه نشي. over ویل کېږي ختمېدو ته، او yet مطلب دا دی چې په دې حاضر وخت کې پارټي کېدی شي چې اوس ختمه نشي. but it will be hard for the former prime minister to regain lost political ground. خدا به د سابقه وزیر اعظم دپاره ډېره ګرانه وي چې هغه سیاسي میدان چې هغه کم اوس بایللی دی چې هغه واپس ترلاسه کړي، صحیح ده. it will be hard ویل کېږي سخته، دا به ډېره ګرانه وي، دا به ډېره سخته وي. for the former prime minister، former ویل کېږي سابقه ته، کم چې تیر شوی وزیر اعظم و. to regain ویل کېږي واپس ترلاسه کولو ته، واپس حاصلولو ته. lost political ground هغه سیاسي میدان کم چې بایللی شوی دی. مطلب د ټولې خبرې دا دی چې عمران خان چې په دې حالاتو کې خپل سیاسي میدان کم تر اوسه پورې وبایلو، نو دا به ډېره زیاته ګرانه وي چې هغه خپل دغه سیاسي میدان واپس ترلاسه کړي. the virtual dismemberment of the PTI is part of a new round of political engineering. virtual ویل کېږي almost، د دې مطلب څه دی؟ تقریبا. virtual مطلب راځي تقریبا، یو کار شوی وي خو لا کمپلیټ پوره نه شوي خو تقریبا شوی وي. the virtual dismemberment ویل کېږي یعنی فرض کا یو جسم وي کنه، یو وجود وي، د هغه نه خلک لاس جدا کی، خپت جدا کی، سر جدا کی، دغه شانتي ټوکړې ټوکړې کی. dismemberment په دلته کې مطلب راځي چې د پارټۍ نه چې کم دی خلک یې وویستله، یو کس یې چې کم دی دا عهدې والی ته وویستو، دا یو سینیر یې لرې کو، dismemberment یې کړله، ممبران یې د پارټۍ نه لرې کړله. so the virtual dismemberment of the PTI is part of a new round of political engineering. د دې مطلب دا شو چې دا چې کوم د پی ټي آی دا virtual dismemberment دی، دا تقریبا چې د دوی دا dismemberment چې څومره وشولو، نو دا د political engineering یو نوی راوند دی. نو د ټولې خبرې مطلب دا دی چې د پی ټي آی چې کوم دا dismemberment روان دی، نو دا د political engineering چې کوم دی دا د هغې د یو نوی راوند یو حصه ده، صحیح ده، دا یو نوی راوند دی. a game او دا هغه لوبه ده that has regularly been played by the powerful
and ubiquitous security establishment. او دا هغه گیم دی that has regularly been played کم چې په باقاعدګۍ سره دا لوبه شوې ده، یعنی مخکې هم همیشه دا لوبه شوې ده by the powerful and ubiquitous security establishment. او دا لوبه همیشه چا کړې ده؟ the powerful، طاقتور and ubiquitous security establishment. ubiquitous ویل کېږي چې یو څیز هر ځای موجود وي، هغې ته ubiquitous ویل کېږي. د زاهد حسین صاحب مطلب دا دی چې دا کومه لوبه چې روانه ده د پی ټی آی چې کوم دا ډسممبرمنټ روان دی، نو دا په اصل کې یو طاقتور او هغه اسټیبلیشمنټ چې هغه هر ځای موجود دی په پاکستان کې، هغه په هر ځای کې موجود دی، دا ټول کار چې کوم دی هغوی کوي. But the way arguably the most powerful political force has fallen apart is intriguing. خو په کومه طریقه باندې but the way arguably ویل کېږي یعنی په دلیل سره، صحیح ده، سړی چې کوم په خبره کې بحث کولی شي، نو په کومه طریقې باندې چې دا یو powerful political force، دا یو طاقتور سیاسی قوت، په دې ټیم کې د پی ټی آی خبره کېږي. The most powerful political force has fallen apart. څنګه چې دا ټوکړې ټوکړې شو، fallen apart ویل کېږي چې ټوکړې ټوکړې شي. is intriguing دا ډیره زیاته دلچسپه خبره ده. intriguing ویل کېږي دلچسپه خبره ده، داسې یو خبره، داسې یو کار چې هغه ډیر غیر معمولی وي، داسې یو کار چې هغه ډیر عجیبه ښکاري، یعنی داسې کله مخکې نه دی شوي، ډیر په دلچسپي طریقې سره، یعنی دا سیاسي قوت ټوکړې ټوکړې شولو. The monotonous tone of the deserters leaves nothing to the imagination. monotonous ویل کېږي یو څیز چې هغه نه بدلیږي، همیشه هم یو شانتي وي، نه بدلیږي. The monotonous tone ویل کېږي لهجې ته. The monotonous tone هغه لهجه چې نه بدلیږي، صحیح ده. او ډیزرټر هغه کس ته ویل کېږي څوک چې بغیر اجازت نه آرمي پریدي، یعنی یو فوجي وي هغه د آرمي نه وتښتي، آرمي پریدي، صحیح ده، او چاته ونه وایي بغیر اجازت نه وتښتي او هغه آرمي پریدي، هغه خپله اداره پریدي، نو هغه کس ته ډیزرټر ویل کېږي. نو د ټولې خبرې مطلب دا دی چې کم ډیزرټرز دي په دې ټیم کې د ډیزرټرز نه مراد هغه خلک دی کم خلکو چې پی ټی آی پرېښودله. هغوی ډیزرټر څنګه دي چې هغوی خپله پارټي بغیر د اجازت نه پرېښودله، ځکه هغوی ته ډیزرټرز ویل کېږي. نو the monotonous tone of the deserters leaves nothing to the imagination. نو د دغه ډیزرټرز چې کومه ده نه بدلیدونکې لهجه ده، نو دې مونږ دپاره هېڅ څیز پرې نه ښودو چې مونږ یعنی د هغې په باره کې مونږ څه سوچ وکړو. imagination ویل کېږي سوچ ته، خیال ته. leaves nothing هغوی مونږ ته هېڅ هم پرې نه ښودله. اوس د دې ایکسپلینیشن هغه په دې نیکسټ سینټنس کې کوي چې د دې ټولې خبرې څه مطلب دی، صحیح ده. reading from the same text او د یو شانتي لیکلو نه هغوی لوستل کوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې مطلب دا کم کسان چې پی ټی آی پرېږدي هغوی راځي پریس کانفرنس کوي او په پریس کانفرنس کې هغه ټول یو شانتي خبره کوي، صحیح ده، هغه ټون نه بدلیږي. د monotonous tone دی، نه بدلیدونکی دی، هر یو کس راځي او یو شانتي خبرې کوي او بیا ترې نه ډیزرټر جوړ شي او بیا چې کوم دی خپله پارټي پرېږدي. they condemn the May 9 violence and declare their allegiance to the security forces. دوی د هغه 9 مئی واقعې چې کوم دی مذمتو کی. they condemn the May 9 violence ویل کېږي تشدد ته، انتشار ته. and declare their allegiance او د خپل سپورټ اعلان وکړي. ډکلیر ویل کېږي اعلان کولو ته. allegiance ویل کېږي د چا سپورټ کول، د چا تابعداري کول، د چا سره د خپلې وفادارۍ اظهار کول، دې ته ویل کېږي allegiance to the security forces. او د سکیورټي فورسز سره د خپلې وفادارۍ او د خپلې تابعدارۍ او د خپل سپورټ اعلان کوي. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې د پی ټی آی نه کم خلک هم زی پارټي پرېږدي، نو هر یو کس راځي د یو شانتي ټیکسټ نه، د یو شانتي لیکلو نه، د یو شانتي چټۍ نه، هغوی ټول دغه یو شانتي خبره کوي چې مونږ د 9 مئی واقعې چې کوم دی د هغې مذمت کوو او مونږ د خپل سکیورټي فورسز سره یو او د هغوی سره چې کوم دی د خپل سپورټ او د خپل تابعدارۍ اعلان وکړي. نو دغه شانتي دی وایي چې دا ټول خلک راځي او په یو لهجه کې، په یو ټون کې، په monotonous ټون کې دا ټول ډیزرټرز چې کوم دي دا راځي او یو شانتي خبره کوي او بیا ځي.
نو دغه د دې ټولې خبرې مطلب دی. Interestingly, their conscience woke up some days after the incident. او دا ډیره زیاته دلچسپه خبره ده چې د دې واقعې د کېدو نه یو څو ورځې پس د دې ټولو ضمیر را ژوندی شولو. کانشنس ویل کېږي ضمیر ته، او ووک اپ مطلب دا دی چې ضمیر راویښ شو. ووک اپ په اردو کې به راځي بیدار ہونا، صحیح ده، راویښېدل. some days after the incident، د دې چې کوم دا انسیډنټ دا کومه حادثه چې شوې ده، دا کومه واقعه چې شوې ده، یعنی د 9 مئی خبره کېږي چې د 9 مئی د واقعې نه یو څو ورځې پس د دې ټولو خلکو ضمیر را ژوندی شو. یعنی په هغه ورځ باندې هم نه، په سباله باندې هم نه، په بل سباله باندې هم نه، یو څو ورځې پس د دوی ضمیر را ژوندی شولو. د دې مطلب دا دی چې دا ډېره دلچسپه خبره ده. It required a few days in detention. او د دې دپاره ضروري سوه یو څو ورځې قید تېرول. د دې مطلب دا ریکوایرډ مطلب دا دی چې دې ته د دې ضرورت و، یعنی د دوی د دې ضمیر د راویښېدو دپاره ضرورت سو چې یو څو ورځې په جیل کې تېرې کړي. یعنی یو څو ورځې په جیل کې تېرې کړل دي، نو د دوی بیا چې کوم دی ضمیر را ژوندی شولو. or a midnight visit by the invisibles. او یا د نیمې شپې د دوی سره چې کومو خلکو، نامعلومو خلکو د دوی سره ویزټ کړی دی، یعنی دوی لیدلی دي، د دوی طرف ته تللی دي، د دوی سره میلاو شوي دي، نو یا ورته د دې ضرورت و. to revive a sense of patriotism in them، چې په دوی کې د ملک سره د محبت چې کم حس دی که نه، کم سنس دی، چې هغه را ژوندی کړي. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې زاهد حسین صاحب دا وایي چې دا ډېره دلچسپه خبره ده چې د دې واقعې نه یو څو ورځې پس د دې ټولو خلکو ضمیر را ژوندی شولو. او ضمیر یې څنګه را ژوندی شولو؟ یا خو دوی چې کوم دی یو څو ورځې په جیل کې تېرې کړلی، د هغې د وجې نه ضمیر راویښ شولو، او یا ورسره د نیمې شپې نامعلوم افراد چې کوم دي، نامعلوم خلک چې کوم دي، هغوی ورسره په نیمه شپه باندې ملاقات کړی دی، په میډ نایټ باندې ملاقات کړی دی، نو د هغې سره بیا په دوی کې څه چلو شو؟ نو په دوی کې هغه پیټریاټزم راوچت شولو. پیټریاټزم ویل کېږي د ملک سره مینه، په اردو کې به راځي حب الوطني، صحیح ده، د ملک سره چې کومه مینه ده نو هغه په دوی کې را ژوندی شوله. ریوایو ویل کېږي را ژوندي کېدل، یو څیز واپس را ژوندی کېدل، دې ته ویل کېږي ریوایو. نو دی وایي چې دا ډېره دلچسپه خبره ده. earlier a victim of the establishment's machinations, PMLN has now become an instrument of it. مخکې چې د establishment د machination څوک شکار وو، victim ویل کېږي چې په چا باندې یو قسم لا ظلم شوی وي، کم یو کس چې مظلوم وي هغه ته victim ویل کېږي، په چا باندې چې ظلم شوی وي. او machinations ویل کېږي یعنی داسې یوه منصوبه چې هغه ډیره په احتیاط سره او ډیره په راز سره هغه منصوبه جوړه شوې وي په پاور باندې د کنټرول دپاره، صحیح ده، په طاقت باندې د کنټرول حاصلولو دپاره چې کم منصوبه جوړه شوې وي نو هغې ته ویل کېږي machinations. نو دی دا وایي چې اول چې څوک د دې اسټابلیشمنټ چې کمې دا منصوبې دي د پاور باندې د کنټرول حاصلولو د دوی چې دا کمې سیکرټ پلانز او سیکرټ منصوبې دي، د دې چې اول څوک شکار وو، یعنی د چا خلاف چې اول دوی دا څیزونه کړي وو، څوک چې وکټم وو د دې، PMLN has now become an instrument of it. او PMLN اوس د دې په خپله باندې یوه آله کار جوړ شوی دی، یو وسیله جوړه شوې ده. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې زاهد حسین صاحب وایي چې د PMLN په باره کې دا ټوله خبره ده. هغه وایي چې هغه PMLN په چا باندې چې په خپله باندې مخکې دا تیر شوي دي، یعنی دا اسټابلیشمنټ چې څنګه منصوبې جوړې کړي او د خلکو نه پاور اخلي، طاقت اخلي او هغه پاور کنټرول کوي، نو دغه شانتي دا په PMLN باندې په خپله تیر شوي دي. د هغوی نه هم په ماضي کې چې کوم دی په تیر شوي وختونو کې د هغوی نه هم دغه شانتي په زوره باندې دا پاور اخیستی و او دغه شانتي پلان یې کړی و. او اوس هغه PMLN چې په چا باندې په خپله دا تیر شوي دي، اوس هغوی په خپله باندې د اسټابلیشمنټ د انسټرومنټ په طور باندې کار کوي. د هغوی آله کار دی، د هغوی دپاره یو وسیله ده، د هغوی دپاره یو انسټرومنټ دی، د هغې په شانتي هغوی اوس کار ورکوي. یعنی اول په خپله تیر شوي وو او اوس دوی په خپله باندې د اسټابلیشمنټ سره ملګري شوي دي او د هغوی دپاره چې کوم دی د آله کار په طور باندې کار کوي.
نو زما په خیال باندې چې تر دې ځای پورې نن دا بس دی په دې یو لیسن کې. زما امید دی چې تاسو به د دې نه ډېر شي نوي ټکي زده کړي وي. په دې کې ډېر زیات ګران ټکي استعمالیږي، خو دا داسې ټکي چې دا تاسو کله بیا ریګولر اخبار ګورئ که نه، نو دا ټکي به تاسو ته یاد شي. او په اخبار کې زیاتر یو شانتي ټکي بار بار استعمالیږي. نو د اخبار خپله یوه ووکیبولري چې تاسو دا یو ځل یاد کړله، نو تاسو به بیا هر څنګه اخبار په خپله باندې لوستلی شئ. نو انشاءالله د دې چې کومه بقایا حصه ده هغه به مونږ بیا په نیکسټ پارټ کې به انشاءالله هغه مونږ کوو، او کیدای شي چې دا به زما په خیال باندې چې په 3 پارټس کې به انشاءالله دا مونږ کمپلیټ کوو. نو تر اوسه پورې چې مونږ څومره دا کالم وویلو، نو تاسو د دې په باره کې خپل رای د اوس نه مه قایموئ، صحیح ده، ځکه چې کالم لا ختم نه دی، په دې کې ډېرې اهم خبرې مخې ته را روانې دي. نو انشاءالله بقایا به مونږ په نیکسټ لیسن کې کوو. زما امید دی چې ستاسو به ویډیو خوښه شوې وي. لایک او شیر د نه هېر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.